अस्सलाम वालेकुम। ज़ियात मलगरी मैसेजونه कोي چې حسن بھائی موږ په پیکسات باندې یا په پیکزلیب باندې د الیکشن د لپاره مختلف بینر جوړو، خو یعنی موږ د تصویر نه بیک گراوند په صحیح طریقه باندې نشو ریمو کولای، موږ ته بیک گراوند صحیح نشو لري کولای، او کله چې هم هغه تصویر موږ په بینر کې ولګو نو په هغه به بیک گراوند ښکاري او هغه تصویر ډیر زیات ښایسته نه ښکاري. نو موږ د یو داسې طریقه وخایو چې موږ په اسانه طریقه باندې د هر یو تصویر نه بیک گراوند ریمو کو او د ځان لپاره ډیر زیات ښایسته او زبردست بینر جوړ کړو. نو تاسو لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی چې په دې اپلیکیشن کې تاسو کولای شئ چې بالکل په یو کلیک سره تاسو د تصویر نه مکمل بیک گراوند ریمو کوي. زه به تاسو ته د ثبوت سره ویډیو جوړوم، مکمل طریقه به تخایم چې تاسو به څنګه بیک گراوند ریمو کوئ، خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه مکمل طریقه باندې تاسو پوه کوم د تاسو ته خپل یو تصویر خم تاسو ته ښکاري د تصویر د په دې پسې اوس بیک گراوند دی. نو که تاسو د ځان لپاره یو بینر جوړوئ نو هغه کې به دا بیک گراوند راځي، او که تاسو دا کټ هم کوئ مطلب داسې طریقه باندې تاسو دا کټ کوئ او بیا به هم په دې پسې بیک گراوند لږ ښکاري. نو تاسو په دغه کې مکمل طریقه باندې دا بیک گراوند ریمو کولی شئ. ټول طریقه د درخیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ورته دې نه بخې کو تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتوني سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به زموږ راتلونکي دغه رقم هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. نو کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو، د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته د دې ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا به څوک سم به دغه رقم اوفر کوي. پس ټاپر به تاسو کلیک واخلئ په اپلوډ ایمیج باندې. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ د بیا تاسو کې په ګیلری به سلیکټ کړئ او تاسو خپل هغه تصویر دلته سلیکټ کړئ کوم تصویر چې تاسو بیک گراوند ریمو کول غواړئ. نو زه به سمپل خپل هغه تصویر سلیکټ کوم چې ما تاسو ته مخکې وښودلو. نو تاسو ته ښکاري ما هغه تصویر سلیکټ کړ، په دې باندې ملغ غوند کې لوډینګ وشي، تاسو ته ښکاري دلته اتوماتیکلی به دې نه په خپل باندې بیک گراوند ریمو شي. تاسو به کټ کوئ هم نه، بیک گراوند به بالکل نه ښکاري او هیڅ چاته پته نه لګي چې دې تصویر نه کم یو بیک گراوند ریمو شوی. نو تاسو ته ښیم د دې تصویر نه په کومه طریقه باندې بیک گراوند لري شو بالکل پته نه لګي. او مطلب که په دغه تصویر کې تاسو چیرته معمولی غوند کې بیک گراوند راشي تاسو ته ښکاري مطلب په دې کې دا یو تار غوندې راغی، نو دا بیا تاسو څنګه کټ کوئ؟ دا غیر بر به سمپل تاسو برل تکلیک واخلئ په دې ایډیټ باندې. کله چې هم تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک واخلئ لاندې به سمپل تکلیک واخلئ په ایریز باندې، تاسو ته ښکاري دا ریسټور. نو زه به سمپل تکلیک واخلم او خپل دغه تصویر به زوم کم، تاسو ته ښکاري د خپل یوې ګوتې په مدد سره دا کوم ځای چې پکې اوران راغلی دا به دې زه مکمل کټ کړم. تاسو ته ښکاري دغه رقم په اسانه طریقه باندې تاسو بالکل کټ کولی شئ. او بیا تاسو خپل تصویر سیو کوئ څنګه د هغې لپاره به سمپل تکلیک واخلئ په دې ډاونلوډ نشان باندې. تاسو ته ښکاري دا کوم ډاونلوډ نشان چې دی په دې باندې به کلیک واخلئ او ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک کوئ. په یو کلیک سره به دغه تصویر تاسو په ګیلري کې سیو شي. بیا که تاسو بینر جوړوئ مطلب زه دلته پیکزلیب اپلیکیشن اوپن کړم، که تاسو په دغه شان په پیکساټ باندې جوړوئ چې کوم اپلیکیشن تاسو ته اسانه تاسو په هغې باندې جوړوئ، او زه دغه تصویر دلته سلیکټ کړم. نو تاسو ته ښکاري په هغې باندې به بالکل بیک گراوند به پسې نه بالکل کلیر او صفا تصویر به د هغې نه جوړ شوی. تاسو ته ښکاري زه به اوس هغه تصویر دلته راواخلم او تاسو په پیکزلیب باندې هم مطلب د ځان لپاره زبردستې دغه شان مختلف دغه جوړولی شئ، پوسټر یې بینر یې جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري هغه تصویر ما سلیکټ کړه. نو که تاسو په یو بینر کې دغه تصویر به دغه رقم ولګوئ نو هغه به ډېر زیات مزهناک او ډېر زیات زبردست ښکاري او بالکل به چاته پته نه لګي چې دا تصویر دوی په څه باندې کټ کړی، یعنې ستاسو تصویر به ډېر زیات یونیک او ډېر زیات زبردست راشي. تاسو ته ښکاري په دغه طریقه باندې تاسو خپل تصویرونه دلته کټ کولی شئ. بیا چې کله هم تاسو دغه رقم مختلف تصویرونه دلته ولګوئ نور هم تاسو ولګوئ، بیا لاندې تاسو نومونه هم لیکلی شئ، ورسره مکمل سیسټم څه انتخابي نشان چې څه وي هغه مکمل معلومات تاسو ورته لیکلی شئ. تاسو ته ښکاري لاندې به سمبل تکلیک واخلئ په دې نشان باندې، دلته بیا په ټکسټ باندې کلیک کوئ چې هم تاسو لیکئ دلته تاسو په اسانه طریقه باندې نوم لیکلی شئ. مطلب زه دلته سمپل ولیکم حسن. دا تاسو په پیکزلیب اپلیکیشن کې په دغه طریقه باندې جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري دا ته بیا تاسو کلر پونډ هر یو شي چې تاسو ورکولی شئ. نو د پیکزلیب طریقه به هم زه کوشش کوم چې په بلې ویډیو کې تاسو ته وښایم، خو ویډیو به ډېرې زیاته غټېږي نو تاسو ته ما لږه غوندې کې طریقه وښوله او ورسره د دې اپلیکیشن طریقه خو تاسو مکمل زده کړه چې تاسو به بیک ګراوند څنګه ریمو کوئ د یو تصویر نه. نو خو کوم ملګرو امید لرم ستاسو په نننۍ ویډیو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.